السلام علیکم ملګرو. د 80 کاله سړی ولګېدو، بوډا ولګېدو او د 15 کال جنۍ سره واده وکړو. حقیقت څه دی ملګرو؟ له اول دې جنۍ ویل چې ما ورسره واده کړی دی ملګرو. په سوشل میډیا باندې ډېر زیات تیز چلېده که نه، چې دې جنۍ ویل چې ما ورسره واده کړی دی. او بیا پکې بله ویډیو د دې جنۍ راغله ویل چې ما ورسره واده نه دی کړی که نه. بیا چې دا بوډا دا بیان راغی ملګرو، دا بوډا وایي چې ما ورسره واده کړی دی، غلط کار مې نه دی کړی. اصل دا جنۍ او د دې بوډا سره واده ولې وکړو او دا په کومه طریقه باندې شوی دی ملګرو؟ که تاسو خبر شئ نو تاسو به هم حیران شئ ملګرو. وایي دې پلار وایي که نه، چې زه یو غریب سړی یم او زما غریبي وه، د دې وجې نه ما څه وکړلو او دې سړي نه مې دا خپله لور ورکړه. او بل دا چې ما د غریبۍ د وجې نه ما داسې چل وکړو. نو داسې نه وي پکار ملګرو، د یو ماشومې زندګي نه خرابول پکار که نه. او دا بابا وایي چې ما غلط کار نه دی کړی، زما ښځه وفات شوې وه، تقریبا 3 کاله مې شوي وو او دا جنۍ هم زما سره خوشحاله ده. خو اصل حقیقت ملګرو د ویډیو دا دی که نه، چې دا جنۍ چې ده نو دا ورسره خوشحاله نه ده، خو ملګرو مجبوري یې وه. د مجبورۍ د وجې نه دا واقع چې ده نو دا په سوات کې راغله دا قصه، او دې بوډا سره یې واده کړی دی ملګرو. وایي دې بوډا ویل که نه، وایي 80 کالو بوډا دی ملګرو، کمه هم عمر یې هم نه دی چې یا 40-50 کاله دی، 80 کاله یې عمر یې دی که نه. چې بله ورځ د ده لاړ شي نو دې جنۍ ژوند خو ټول خراب شو که نه. د دې جنۍ بیا څوک کفالت کوي؟ د هغې خو زندګي ټوله ختمه شوه. بل واده چې کوي دا خو نه، اوس بیا به خلک به ورته کونډې هغه نوم به پرې ولګي که تاسو سوچ وکړئ که نه. نو دا دومره ظلم نه وي پکار. دې بوډا له پکار وه چې دا داسې کار نه وی کړی که نه، چې ته اوس د یو ماشومې ژوند نه اخلې، د 15 کالو د ماشومې ژوند نه اخلې او د 80 کالو بوډا یې که نه بې غیرته. تا ورسره څه له واده کاوه؟ تا له نه وه پکار چې یو داسې کار دې کړی دی. ډېر زیات افسوس مقام دی چې دې ښځه وفات شوې ده که نه، دې 80 کاله عمر دی. بله ورځ ستا خپې هم په قبر کې دي او ته راځې او د یو ماشومې سره واده کوې. د 15 کالو د خلکو د مجبورۍ نه غلطه پیدا اخلې که نه. هغه مجبور و، پیسې به دې ورکړې، په قرض به دې ورکړې، بلکې بل سړي له ما هم پکار ده دا کمې چې دا لور ده پکار ده خپله ګرده دې خرڅه کړی، نور څه کار به دې کولی، خو بلکې دا کار به دې نه کولی چې خپلې لور زندګي دې تباه او برباد کړه که نه. چې اوس دا 80 کالو سړي له ته 15 کالو زندګي، د 15 کالو جنۍ زندګي یې ختمه کړه، خراب یې کړه. دا چې اوس دا بوډا مړ شي نو دا جنۍ به کونډه شي، د دې زندګي ختمه شوه، هېڅ ژوند یې نه شي بیا. دا ویډیو مکمل حقیقت دا و، تاسو ځان پرې ضرور پوهېږئ.